د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپټان او اوسنی د بیټینګ روزونکی نوروز منګل څه وایي هر سراسره ویډیو کې وګورئ ګرانو لیدونکو. السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپټان او اوسنی د بیټینګ روزونکی نوروز منګل وایي 14 کاله وړاندې پاکستان کې د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ سیالۍ نندارچې و، خو اوس چې بنګلادیش ته په خپله ماتې ورکوو یقینا غټه خبره ده. نوموړي وویل زه په خپله په 2003 میلادي کال کې د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ د ټیسټ لوبې چې پېښور کې ترسره شوه نندارچي وم، خو اوس همغه بنګلادیش لوبډلې ته چې موږ په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکوو یقینا چې دا یوه ستره لاسته راوړنه ده. نوموړي وویل کله چې په ټیټ لیول کې لوبه کوي او بیا خپلو موخو ته رسیږي بې له شکه چې دا ډیره خوشحالونکې وي. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چې په نړیوال ډګر کې نوې لوبډله ده په ډېر کم وخت کې وکولی شول چې د یو ورځنۍ او 20 وریځو او ټیسټ درجې غړیتوب ترلاسه کړي. نوروز منګل وویل کله چې موږ په لومړی ځل کرکټ پیل کړ ستونزې او مشکلات وو، خلکو به دا ویل چې دا زموږ هیواد لوبه نه ده او علاقه به یې ورسره نه درلوده. هغه زیاتوي په لومړیو کې چې موږ کرکټ پیل کړ موږ د کرکټ اسانتیاوې نه درلودې او خلک به هم په کرکټ لوبه نه پوهېدل. دوی فکر دا و چې دا خو زموږ د هیواد لوبه نه ده. نوروز منګل زیاتوي د ده په ژوند کې دوه د خوښۍ شیبې دا وې 2009 کال کې د یو ورځنیو لوبو غړیتوب ترلاسه کول او د 2010 کال نړیوال 20 وریځ جام ته لار موند. ښکاره ده د کرکټ د لوبډلې په توګه د هویت ترلاسه کول یو ستر فکتور دی. کله چې موږ 20 وریځې لوبې کولې او بیا 2010 کال نړیوال 20 وریځ جام ته هم ووتلو دا یوه ستره لاسته راوړنه وه. موږ چې کله کرکټ پیل کړی زموږ موخه او هدف دا و چې موږ هم باید د نور نړیوالو لوبډلو په څیر یوه لوبډله واوسو. خو کله چې موږ د 2012 کال را په دې خوا د استرالیا او بنګلادیش خلاف لوبې پیل کړې موږ ورسره ډېرې ښې لوبې وکړې. نوموړی وړاندې وایي زموږ د بری راز په دې کې دی چې خلک اوس د کرکټ لوبې سره اشنا شوي، مینه ورسره کوي، خپلې لوبډلې ته د بری دعاګانې کوي. د نوروز منګل په وینا چې موږ ښه استعدادي ځوان لوبغاړي لرو، ځینې لکه نبي، راشد او مجیب په نړیوالو لیګونو کې لوبې ترسره کوي او پیسې ترلاسه کوي. کله چې خلک دا ګوري دوی هم دا فکر کوي چې ولې زما زوی کرکټ ونه کړي تر څو له دوی څخه راشد او مجیب په څیر لوبغاړي جوړ شي. نوروز منګل وویل د ټیسټ غړیتوب ترلاسه کول یو خوب و، خو بدبختانه چې ټیسټ کرکټ لوبه مو ترسره نه کړه. د 20 وریځو او یو ورځنیو لوبې امتیاز ترلاسه کول یوه ستره لاسته راوړنه وه، خو کله چې موږ د ټیسټ غړیتوب ترلاسه کړ دا هغه خوب و چې په حقیقت کې بدل شو، خو بدبختانه چې ما ټیسټ لوبه ونه کړه. نوروز منګل زیاتوي چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپوهنې یا د بیټینګ برخه اوس تر ډیره ښه شوې. کوم لوبغاړو ته چې څه ووایو هغه زر زده کوي. زموږ توپوهنه اوس ښه شوې، موږ زیات لنډوریز فارمیټ سیالی کړی، اوس موږ خپلو لوبغاړو ته دا ور زده کوو چې څنګه توپ دفاع کړي او څنګه توپ پرېږدي. دوی ښه استعدادي لوبغاړي دي، کوم چې څه ورښایو ډېر زر یې زده کوي او ورسره بلدیږي. ما له سترو لوبغاړو دا زده کړي کله چې ته په یوه مرحله کې وي ته باید به له خپلې مرحلې څخه خوند واخلې. کله چې زه لوبغاړی وم ځان ته مرحله وه، کله چې کپټان وم ځان ته مرحله وه، کله چې سلیکټر وم ځان ته مرحله وه. ما له دې ټولو مرحلو خوند اخیستی. دا چې زه اوس د لوبډلې روزونکی یم د خپلې دندې خوند اخلم. نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چینل ته نوي یې چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.